سلامونه دوستانو. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په الماني ژبه کې څنګه وایو چې زه دا نه خورم. زه دا نه خورم یعنی نه خوښېږي نه خورم، خو که زما مشوره منئ ورونو چې څه مخته درځي او بس خورئ، بسم الله کوئ او خورئ. ځکه مسافري کې ماته پته ولګېده چې د کور ډوډۍ پسې د مونږ سترګې راووتې قسم په خدای، او دلته چې اوس مخته چې راځي خورو یې، نو چې څه ملاویږي باید ویې خورو. خو راځئ دغه جملې زده کړو چې زه دا نه خورم په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich esse das nicht. Ich esse das nicht، یعنی زه دا نه خورم. بیا موږ په الماني ژبه کې له دې محترم ورور څخه پوښتنه کوو، دا مېلمه وي، موږ ورته وایو چې ته څه خورې، ته څه خورې، نو په الماني ژبه باندې بیا داسې وایو ورته: Was isst du? Was isst du? Was isst du؟ Was isst du یعنی ته څه خورې. د مثال په توګه جواب کې وایو زه آلوګان خورم، زه آلوګان خورم، نو زه آلوګان خورم په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich esse Kartoffeln. Ich esse Kartoffeln، زه آلوګان خورم. داسې مثالونه مې جوړ کړل دوستانو، نو کله هم چې تاسو دغه جملې استفاده کوئ نو همدې جملو ته ګورئ، دغسې بیا وایئ.